السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. إن شاء الله نن سورة أعراف آية نمبر 70 بوایو. الله تعالی دی وینا حق ادا کولو توفیق راکړي. الله دې موږ تاسو هر مشکل، هر پریشانی، هر هغه تکلیف او معاملې نه لري وساتي چې الله نه لري کوي، موږ قرآن کریم نه لري کوي. الله زموږ مشکلات آسان کړي. الله تعالی موږ صرف خپل عبادت لپاره آزاد کړي. موږ الله تعالی خپل عبادت کار واخلي. آمین. هود علیہ السلام ذکرو خپل قوم سره، قوم ته دعوت ورکو، قوم اونه منله. الله ورته وویل زما احسانات یاد کړئ. تاسو ما د نوح علیه السلام نه بعد جانشینان پیدا وکړئ. تاسو ته مې ډېر طاقت او قوتونه درکړل، نعمتونه مې در باندې وکړل. د الله نعمتونه رعایت کړئ چې کامیاب شئ. تاسو ولې د نورو خلکو پسې روان یئ؟ ولې د الله عبادت نه کوئ؟ ولې د خپل پیغمبر خبره نه منئ؟ کامیابي خو د الله په عبادت کې ده، د خپل پیغمبر د خبرو په منلو کې ده. چې قوم د خبرې واورېدې، اوس قوم جواب ورکوي. آیت نمبر 70 کې 70 کې قالو اوویلې هغوی، قوم ورته جواب کې وویلې هود علیه السلام ته، خپل پیغمبر ته، عادیانو، اجئتنا، آیت راغلی مونږ ته، انتا مونږ ته عمده خبره راوړې ده، لنعبده، چې مونږ د عبادت وکړو، الله، د الله تعالی، وحده، یوازې. ته مونږ ته همدا دعوت راکوې چې مونږ د صرف د الله عبادت وکړو. ونظره، او مونږ دی پریدو، ما هغه کانه چې وو، یعبدو، چې عبادت به کو، آباؤنا، زمونږ پلارو نیکه. تا مونږ ته همدا خبره راوړې ده. دا خبره د نوح علیه السلام نه واخله، دا اوس ګورې د هود علیه السلام عادیان، بیا داسې ورپسې راځي تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پورې عمدک خبره به دي خلکو کوله، چې پیغمبر به ورته وویلې چې صرف د الله خبره منئ، د الله عبادت کوئ، د الله نه علاوه د بل چا عبادت مه کوئ. عبادت ګوري وسیع مفهوم دی. ما الحمدلله تاسو ته بار بار ویلی دی، انشاءالله تاسو به پوهیئ. دا خبره به تاسو یاد ساتئ، دا ډېره ضروري خبره ده. شیطان دوکه کول کوي، هیرول کوي، او بیا انسان خطا کی، گمراه کی. عبادت د الله ټوله خبره منل دي، الله ته عاجزي کول دي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقې باندې خپل زندگی تیرول دي. بیا عبادت کې تمه او یره کول دي د الله نه، صرف یوازې د الله نه. او دعا دا د عبادت مازغه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الدعاء مخ العباده، دا د مازغه دي د عبادت، اصل ده د عبادت دعا کول. ځکه چې په دعا کې عاجزي ده د انسان، او ټول قوتونه الله ته سپارل دي چې الله ته کولی شي، نو ځکه یې تا نه غواړو. زه نشم کولی، نو ځکه یې تا نه غواړو. او دغه د انسان ته ډېر اسانه سره معلومیږي چې ته د الله عبادت کوي او که نه کوي. تاسو نن ټرای وکړئ، دا په دې نن ځان پوه کړئ. دا اوس د درس نه بعد تاسو یو 15 منټه تنها شئ، دې کې خپل ځان اول میچ کوئ، بیا نور خلک وګورئ چې مونږ آیا زه د الله عبادت کوم؟ لکه آیا زه صرف د الله خبره منم؟ زه صرف الله سره مینه کوم؟ زه صرف الله نه یریږم؟ زه صرف الله نه تمه کوم؟ زه صرف د الله خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقې منم؟ او زه صرف الله نه غواړم که زه بل چا نه غواړم؟ بس تاسو ته پته ولګي چې مونږ د عبادت یوازې د الله کوو، که نور هم پکې شریک کوو. دکه خبره چې کله پیغمبران خپل قوم ته وکړي، نو ورته بیا هم دکه خبره وکړي چې الله مونږ د پلار نیکه طریقې پریږدو. مونږ پلار نیکه به ولې د پیرانو زبرګانو ته نه تلل؟ ولې هغوی به د بتانو ته او د قبرونو ته به نه تلل؟ ولې هغوی به دا زموږ چې کوم جوړ کړي بتان دي، یا کوم جوړ کړي مونږ پیران دي، یا کوم جوړ کړي زمونږ د بزرګان دي، ولې دا دروغ وایي؟ ولې دوی نه پوهېدل؟ دا خبره دا خو ګورې الله تعالی قرآن کریم کې هغه قاعده ښیي، تفصیل رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلی دی، او بیا په زندگی کې انسان ته راځي. قاعده تا ته معلومه شوه، ته به اوس په دې باندې مزل کوي.
تا ته به د هغه شیونه راځي ته به تلاش کوي ته به خپله پوهېږي اسانۍ سره چې کله مونږ ووایو الله دې مونږ کي داسې الله تعالی دې مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د ټولو پیغمبرانو په هغه لیست کې ودرېږي چې هغه کوم کار کړی چې هغه مونږ وکړو څنګه چې د امت ذمہ داری ده زمونږ د امت هر سړي او د زنانه دا ذمہ داری ده چې مونږ به دا کار کوو نو که چیرې مونږ دا کار کوونکي شو کله کله مونږ نه وشي الله تعالی دې وکړي چې مونږ داسې وکړو چې دوی ته ووایو چې د الله خبره ومنه دوی چې ولې زه د بابا سه پرېږدم ولې د فلانې پیر سه پرېږدم ولې زموږ پلار نیکه تا نه ډېر پوهېدل نه پوهېدل هغوی ته پوهېږې ولې هغوی ملایان نه وو ولې هغوی عالمان نه وو خبره څه کوو مونږ کله دا ویلي ته زما ذاتي خبره ومنه مونږ دا وایو چې د الله او د الله رسول خبره ومنه همدغه جواب ګورې قرآن کریم د تاریخ کتاب نه دی دا تاریخ نه بیانوي دا دې دپاره بیانوي چې ستا عمل او د هغه عمل یو شان دی د ګورې د هغه انجام نه ځان ویروه د مدعي ته وایي ستا خبره که صحیح وي نو هغې انجام باندې ځان پوهېږي هغې جنت ته رسېدلي ته به هملته ځې او د نه منونکی الله یاروي چې ګورې هغه قومونه چې ما هلاک کړل الله تعالی فرمایي ته به هم هلاک شي هغې هم دا خبره کړې ده نن خبره ډېره زیاته ضروري ده تاسو یا زما ډېرو ګرانو شاګردانو تاسو د خبره توجه سره واورئ اول خپل ځان برابر کوي الله سره ځان وتړئ د نورو معاملاتو نه د نورو شیونو نه الله دې کي داسې مونږه او دا خبره به یوازې د هود علیه السلام نه ده دا د ټولو پیغمبرانو ته همدغه رنګې شوې ده تاسو لږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم حالت وګورئ تاسو لاړ شئ سوره صاد ته سورت نمبر 38 دی خامخا دا وګورئ راواړوئ خپل قرآن کریم کې لږ راواړوئ اسې خو ټول تفصیل ټول قرآن کریم کې دی خو دا یو څو ایتونه تاسو خامخا واورئ سوره صاد کې الله تعالی فرمایي لږ د هغه موازنه وکړئ د هغه قوم او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم قوم او بیا د خپل حالات دا اوس چې مونږ یو پکې سوره صاد کې الله فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم صاد الله پوهیږي د معنی باندې والقرآن ذی الذکر قسم دې په قرآن باندې چې دا د نصیحت والا دی الله تعالی اوس قرآن باندې قسم دې دپاره کوي چې دا ګواه دی دا قرآن کریم د نصیحت دی الله تعالی د بل شي په لویو باندې نه کوي قسم هغه دلیل بیانوي چې دا د نصیحت بهرحال دا یو بل تفصیل دی بل الذین کفروا بلکې هغه کسان چې هغوی کفر کړی دی فی عزت و شقاق دا په تکبر کې او په مخالفت کې دي کم اهلکنا من قبلهم من قرن څومره مونږ هلاک کړل دي نه مخکې د کلونه او د قومونو نه فنادوا ولا حین مناس نو هغوی आवाज وکړو او هیڅ څوک نه و د هغوی د بچ کوونکو نه چا بچ نه کړل وخت نه و د هغوی ته د بچ کېدو تباه شول هلاک شول ځکه چې پیغمبر خبره یې ونه منله نور خلکو پسې ورپسې شول او خبره څه وه دا اوس واورئ وعجبو او هغوی تعجب وکړو حیران شول ان جاءهم منذر منهم چې راغلی دی دوی ته یو یره ورکوونکی د امدۍ نه یعنې مونږ ته انسان دی مونږ د خبره ومنو دی له پکې کوم ځای نه پیغمبر راغی دی له کومه د الله او د الله خبره کوي لکه مونږ ته همداسې وایي تاسو له کومه دومره پوه راغی تاسو له کومه داسې ملیان یې تاسو له کومه داسې دا دغه خبره به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کوله همدغه خبره دلته د هود علیه السلام بیانېږي همدغه خبره دغه رنګې نافرمانانو ټولو کړې ده ځان ته هلاک شول په دې خبرې یا ظالمانو موږ تاسو ته د ځان خبره خو نه کوو موږ خو تاسو ته د الله او د الله د رسول خبره کوو تاسو خیر جانچ کوئ وګورئ که نه کتابونه راواړوئ وګورئ چې دا خبره د الله او د الله د رسول ده او که نه ده که یي نو نه یې منئ نو هلاک کېږئ یا حل خو تباه کېږئ څنګه چې مخکیني قومونه تباه شوي دي سورې صاد کې بیا وخت کې وګورئ وقال الکافرون او کافر وایي هذا ساحر کذاب دا خو جادوګر دی او دروغجن دی پیغمبر ته وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي اوس واورئ اجعل الالهه اله واحده آیا د جوړ کړی دی د ټولو معبودانو نه علاوه یو معبود بس صرف د یو الله خبره به منو لکه مونږ څه وایو یا رسول الله مونږ څه وایو یا علي یا حسن یا حسین یا پیر بابا یا لوی ځوانه یا بابا صاحب یا فلانیه را مدد شه نو چې ته ورته چې یو الله نه غواړه نو وایي مونږ به صرف الله نه غواړو ولې دا رسېدلي نه دي ولې دا زبرګان نه دي مونږ کمزور یو مونږ ګناهګار یو الله ته نشو رسېدی دا وسیلې ګرځو دا ټولې خبرې الله کړي دي سورې زمر کې هم دغه خبره الله تعالی کړې ده چې دی وایي چې دا خو رسېدلي دي او مونږ رسېدلي دي نو مونږ غواړو یا ظالمانو دا شرک دی ان هذا لشیء عجاب دې ته دی وایي عجاب دا خو عجیبه خبره ده چې د یو الله خبره به منو
نو تاسو واپس راشي سورۃ اعراف خپل سبق ته. نو دی به ویلي چې مونږ د خپل پلار نیکه طریقې پریدو، مونږ د پلارو نیکه چې بچانه مدد غوښتو دا دی مونږ نه غواړو، ولې ته ډېر زیات پوهېږې، ته لا کوم ځای نه دومره پوه راغی، اوس د دې زورورتي او هټدرمي ته ګوره، وایي ورپسې سورې اعراف ته واپس راشي، سورې اعراف آیت نمبر 80. فاتنا زه راوړه، لکه مونږ پښتو کې زه لاس اخلاص وي، بما هغه تعدنا چې ته مونږ یارئ، وعید را کوي مونږ ته، دا ته چې مونږ یې چې کنه عذاب براشي، الله به ناراضه شي، الله به خفه شي او قیامت براشي او کاڼي به راووري او ځمکه به در باندې واوړي، نو زه راوړه لاس اخلاص را دي شي عذاب په مونږ. د دې د زورورتیا وګورئ، دعوت ورکوي د الله او د رسول او منی هغه د پلارو د نیکه طریقې او روان دي دغه یمړو هغه خلکو پسې چې هغه خپل مشرکان دي، او بیا د چیلنج ورکوي چې لاس اخلاص وي. ان كنت من الصادقین، کته د رښتینو نه، کته رښتیا وایي ته د الله پیغمبر د الله خبرې کوي، نو زه عذاب دی په مونږ راشي، څه چې کېږي بیا ګورو ورسره، دغه خبرې مونږ ته او دغه خبرې مونږ سره. الله تعالی دې مونږ هم د کرنګي کی څنګه چې دا دعوت د پیغمبرانو دی خلکو ته، او الله دې مونږ هغه صفاتونو نه بچ کی چې هغه دی خلکو به کول دی پیغمبرانو سره په مقابله. الله تعالی دې مونږ اصلاح وکړي. خطرناک آیتونه وی، حالات سره برابرې به انسان او یریږي او رپیږي چې الله تعالی یا رب مونږ داسې کیفیت نه بچو ساتي، آمین. قالو دی اولی اجئتنا، آیت راغلی مونږ ته، تا راوړی دی مونږ ته، ته وایي مونږ ته، ته دعوت راکوي مونږ ته، لنعبد الله چې مونږ عبادت وکړو د الله، وحده یوازې مونږ صرف د یو الله خبره ومنو، ونظر او مونږ دی پریدو ما هغه کانه چې وو به یعبدو چې عبادت وکړو آباؤنا پلارانو نیکونو زمونږه، آیا مونږ د پلارو نیکه طریقې پریدو؟ فاتنا بس راوړه په مونږه، بما هغه تعدنا چې ته مونږ یری د هغې نه، یعنې عذاب راوله چې ته مونږ یره کوې مونږ ته د عذاب، ان كنت کیت من الصادقین د رښتینو نه.